د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ په کانیزات کلي کې د یو اویا کلن متقاعد ښوونکي خټین کور ته ورځو چې لا یې واده نه دی کړی او له کلي ګوښه تکي تنها اوسي. پر افغانستان د سور پوځ یرغل استاد عارف له وطنه مهاجر کړ او د 30 کلونو لپاره ایران، پاکستان او هند ته لاړ. استاد عارف په زلمیتوب کې د کوژدې تکل وکړ خو په وینا یې چا زړه ورنږدې نه کړ. د ژوند د واده نه علتونه دوه خاص علتونه دي. یو هغه علت چې مقصد کله چې موږ شرط د ځوانۍ ته ورسېدو، یعنې بلاغت د مکتب کې وو، نو په هغه وخت کې موږ سوی تلاشه وکوله، لیکن یو دوه درې ځایه موږ ځان مخکې خو چا راسره هغه ونه کوله. استاد عارف د مهاجرت له ژونده داسې مهال راستون شو چې پلار یې شهید او بېوسه مور یې هغه ته د رویبارۍ وس نه لاره. خو عارف قرار کې نه ناست او بیا یې هم هڅه وکړه چې د ژوند ملګری ومومي. یو څوک مور پلار خو مې تقریبا پلار خو مې 52 کاله د مرګ دغه وسګنۍ سامنې په ارتباط باندې 52 کاله کېږي. زه په وخت کې مکتب کې وم په لار د خدای کې، او مور مې هم په 1980 هجري شمسي کې مقصد دا لاړله. زه دغه ورونو سره مقصد یو ورور مې دغلته ولید، دغه سره د ما حساب جوړ نه سو، زه دغه نه رابېل سوم. هغه مور مې راته ویلې، خو هغه بیچاره هم د بل په قبض کې و، هلته چې په قدرت کې نه و. زه دغلته معلم وم په دقیقه کله کې دغه سابقې په ارتباط باندې دغه پخوانۍ سابقې په ارتباط باندې داود په وخت کې زه معلم وم، هماغه سابقه مې راژوندۍ کړه. دلته په قیم کله کې معلم وم، ما ته به یې ویلې دغلته به راتلله، کله کله به ما راوستله. بیا هغه هم لاړه متوفا شوله. بیا دغلته زه تکې تنها اوسېدلم. دغه تکې تنهایي باعث د دې وګرځېده په دغه تکې تنهایي کې هم په همدغه د معلمۍ په حساب کې ما یو څو ځله دلته تلاش وکړ، دلته په خپل کلي کور کې دلته هم چا زړه رانږدې نه کړ. استاد عارف وایي هڅه یې وکړه چې له کلي بهر هم د ژوند ملګری پیدا کړي، خو د رویبارۍ لپاره یې څوک پیدا نه کړل او یوازیتوب یې غوره کړ. ما هم اول د خپل کلي کور شروع کړه، کلي کور را باندې ونه هغه کړه، کبر را باندې ونه کوله، مقصد څه وخت یې ونه کوله. بل چېرته سارا کې نو د ما څوک مخې ته نه و چې داسې یو څوک چې زړه یې په ما باندې راخوږېدلی، یا په سارا کې ما دا یې مخکې اچولی چې د ما دپاره مقصد د خیر کار دا د خیر کار مخې ته بوځي. نو داسې ما څوک نه درلوده مخې ته چې په سارا کې ما حرکت کړی. استاد که څه هم اوس لوړ عمر په ملا کړوب کړی، خو د ډوډۍ او خوړو پخولو په ګډون ټول کارونه په یوازې ځان کوي. ژوند نو دغسې لاقپاق ده، معلق ده، مثلا سرګردانۍ ژوند د کور کار، مقصد دیګی، کاسه، چمچه، ډوډۍ پخول، مقصد نه پوهېږم د کور کار، سارا کار، دا ټول زه پخپله کوم. په تنهایي سره سهار چې جګ شم تر ماښامه پورې اکثر اوقات داسې وخت راځي ټول همدلته د کور په کارونو کې مصروف یم. د استاد عارف د ژوند لګښتونه پر هغې سپما روان دي چې د میدان وردګ د قلعه قیام ښوونځي کې ښوونکی و او له خپل معاش یې بېلې کړي دي، خو اوس هغه زیرمه هم په خلاصېدو ده. د کور اړتیاوې مقصد یو څه ذخیرې مخیرې هماغه د معلمۍ په وخت کې دلته 12 کاله ما معلمي وکړله په قیام کله کې. دغه یو کار د استادانو، البته د استادانو د یو اشاره وه ما ته چې ته باید یو ذخیره یا جوړې د ژوند په ارتباط باندې ما هم د هر معاش په ارتباط باندې دغلته یو هر څومره مې خدای قدرت 500 ذخیره به مې جوړوله. هماغه ذخیره د تقاعد په وخت کې ما ته رښتیا هم په درد وخوړله. هماغه ذخیره تر یو وخته پورې ما خوړله، هغه هم ذاتي مې په خلاصېدو وله خلاص شوله. نور دغه د انجوګانو په ارتباط باندې دغلته یو کارت مې په زنګو باندې واخیسته، هماغه د انجوګانو هغه وړه دي، هغه تر اوسه پورې خورم او بس.
پر استاد کله ناکله میلمانه هم ورپېښېږي خو څنګه یې پالي. میلمانه سره چې ما ته کوم شی چې ما پخ کړی یم هغه په پورین تندي مقصد مقابل کې ږدم هماغه ځان دپاره ما انتخاب کړي او د میلمه دپاره مې انتخاب کړي. دلته که شپه کوي شپه ورکوم، که ډوډۍ خوري ډوډۍ ورکوم، چې هر شی زما په قدرت کې دي خپل خولې مړۍ ورته ږدم. په زړه پورې دا ده چې استاد په دې کور کې 2 انقلابه یوازې تیر کړي خو وایي کله یې هم د ویرې احساس نه دی کړی. ما ته خدای پاک دومره یو زړه راکړی لکه د غره په څېر زړه لرم. اما جنګو په وختو کې هم چې شورویانو مو 2 انقلابه موږ تر کې هم د امریکایانو هم د شورویانو نه د امریکایانو په وخت کې له خپل کور وتلی یم، نه د شورویانو په وخت کې له خپل کور وتلی یم. یو ځل قوه ډېره سخته قوه راغله چې تاسو په کلي کې دلته ماتم شوله، هغلته تر دغه نرخه پورې لاړم، هغه مې 2 شپې 3 شپې ورک وم، بېرته راغلم او نور دلته چې شپې ویده کېږم هم زه ډارېږم نه. دغلته مقصد یو ښه رادیو لرم، کتابونه لرم، له ایران نه مې راوړي، کتاب مطالعه کوم، مقصد رادیو ډېر غږوم. استاد چې عمر یې تر 80 ورسیږي د ژوند بیړۍ یې پر کومه روانه کړې ده. د ملال تکلیف لرم، دغه والا مقصد سم داسې اقتصاد ته ضرورت لري او اقتصاد هغه اقتصاد چې د ما د ملا په ارتباط باندې مصرفېږي هغه عملیات یو بل شی دي، مقصد هغه زه نه لرم، له خدای نه شم وتلی. اوله به مقصد دغه د صحت په غم به خورم او د هغه ولې نه خلک مقصد په 100 کلنۍ کې کړي، په 90 کلنۍ کې کړي دي، کوي مقصد او هغه خو ښه ده که دلته ما د کور دروازه به خلاصه شي، مقصد داسې حساب دا مشکل ده مقصد.